که ستاسو اول وار وي زموږ ویډیو ګورئ یا زموږ چینل ګورئ، زموږ چینل لازمي سبسکرایب کړئ او لایک یې کړئ. په دې سره خط باندې اوکې وکړئ، څنګ ته په کنګړۍ اوکې وکړئ، پورته په آل اوکې وکړئ چې مو هره نوې اوله ویډیو تر تاسو پورې در ورسېږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه یم حبیب الله، تاسې ګورئ حبیب الله اکاډمي چینل. ګرانو دوستانو، لکه تاسې ته بهتره معلومه ده چې حبیب الله اکاډمي چینل د ټکنالوژي مربوطه ویډیوګانې اپلوډ کوي. همدارنګه زموږ نن موضوع د یوټیوب د چینل په باره کې ده چې آیا موږ څنګه کولی شو چې موږ د خپل ځان لپاره یوټیوب چینل جوړ کړو او هغه چې ټول سیټینګ وکړو، سر تر پایه سیټینګ وکړو او هغه پیسو ته برابر کړو. زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. د تاسو څخه یوه وړه غوښتنه کوم، ویډیو شا پر مخ مه کوئ، ویډیو سمه صحیح وګورئ. ډېره زبردسته او خوندوره ویډیو ده. اول ور به تاسې راسئ د خپل موبایل سکرین ته. کله چې تاسې خپل موبایل سکرین ته رالاستئ، تاسې به ولاړ سئ، اول ور به جیمیل جوړ کړئ. جیمیل اکاونټ به تاسې جوړ کړئ. تاسې ته ښایم تاسې په دغو ځایو کې جوړولی شئ. دا ما تاسې ته سره خطه پکې کړې ده. کله چې تاسې دې چې ته رالاستئ، زه راځم دې ته. دلته جیمیل اکاونټ جوړوم، صحیح ده. اوس راځم په دې پورته باندې کلیک کوم، په دا شین خط باندې د آر چې لیکل شوی ده. اوس تاسې ته ښایم په دې باندې زه کلیک کوم. کله چې ما په دې کلیک وکړو، بیا راځم د اول ته اپشن ته. اول اپشن ته چې رالم، ګوګل باندې کلیک کوم. کله چې ګوګل ته رالم، لږ په صبر دلته مو ورته وکړو تر څو دا صفحه موږ ته خلاصه شي. بیا به تاسې راسئ دا دوم اپشن ته. تاسې اوکې کوئ، تاسې به دا چر وال اوکې کوئ چې موږ د ځان لپاره جوړوو، صحیح ده. بیا تاسې اول ور دلته نوم ورکوئ، تاسې به نیمای نوم ورکوئ یا پوره نوم ورکوئ، هغه تاسې خپله خوښه ده. بیا به دلته بل نوم ورکوئ، دلته به تاسې دوه نومان ورکوئ، صحیح ده. ما رحمتیار ورکړ دلته. اوس راځم دا نیکس کوم. داسې مې کله نیکس کړ. اوس به تاسې د اول اپشن ته راسئ، دلته به میاشت انتخاب کړئ، دلته به تاسې ورځ انتخاب کړئ چې تاسې په کومه ورځ پیدا شوي یاستئ. هغه فرق نه کوي که تاسې هر وخت انتخاب کړئ. دلته دا دریم اپشن کې به تاسې سال لیکل شوی، دلته به تاسې کال انتخاب کړئ. ما کال انتخاب کړو. دغلته به تاسې یا تاسې نارینه یاستئ یا هغه یاستئ، دا به انتخاب کړئ، صحیح ده. دې اپشن کې چې تاسې ګورئ دا سره خط چې ورته دی کې دلته تاسې نوی اکاونټ هم جوړولی شئ. دا پورته دوه په خپله درکړې دي، صحیح ده. دغو کې چې تاسې هر یو خوښي. زه راځم دا سر وال اوکې کوم. رحمت احمدیار دا اوکې کوم. داسې مې کله اوکې کړو، بیا راځم دې څنګ ته دلته کوډ ورکوم. دغه جیمیل اکاونټ ته زه کوډ ورکوم، صحیح ده. دلته به تاسې سخته کوډ ورکوئ چې تاسې بیا په ذهن کې تاسې کوم وخت جیمیل خلاصوئ او دا کوډ یې تاسې په یاد دي، صحیح ده. دلته شماره ده، دلته به زه شماره اوس ورکوم. ما کوډ ورکړو، اوس دلته زه شماره خپله ورکوم. کله چې مې شماره ورکړه، صحیح ده، ټلیفون شماره. دلته به اوس دغه شمارې ته میسیج راشي، صحیح ده. کله چې میسیج ورته راشي، هغه په اتوماتیک سره دلته ولګېږي. وینه ولګېدو میسیج راغی، دا به تاسې پورته کش کړئ، صحیح ده. داسې مې کله پورته کش کړ. تاسې ته اوس ښایم دا شنه خطه سیده، دا سره علامه شته، دا به نکس کوئ، بیا به نکس کوئ، صحیح ده. دلته تاسې ته وینئ چې په دو نامو باندې جیمیل جوړېږي، صحیح ده. دغلته بیا تاسې نکس کوئ. چې دا مې کله نکس کړ، لږ ځنډ به تاسې صبر ورته وکړئ، موږ جیمیل به جوړ شي، صحیح ده. دا د زموږ جیمیل جوړ شي، جیمیل اکاونټ جوړ شو، صحیح ده. جیمیل اکاونټ چې کله تاسې جوړ کړو، بیا به تاسې راسئ بیرته موبایل سکرین ته. دلته به تاسې راسئ خپل یوټیوب چینل ته، صحیح ده. تاسې سره به یوټیوب یا بیا تاسې له پلی سټوره چې را ډاونلوډ کړئ دا یوټیوب ده، صحیح ده. دلته چې کله تاسې رالاستئ، دا به خلاص کړئ. دې ځنډ به صبر ورته وکوئ. داسې مې کله خلاص کړو، بیا به تاسې پورته راسئ په دې نښه باندې. دا عکس ده، دا د کوم چې هغه چې موږ جوړ کړو، جیمیل اکاونټ چې موږ جوړ کړو، په دې باندې به تاسې کلیک وکړئ، صحیح ده. هغه به دلته راشي. دلته چې راغی، په دې به تاسې کلیک وکړئ، صحیح ده. کله چې مې کلیک وکړ، بیا به تاسې راسئ دې اپشن ته. زه تاسې ته اوس نښه پېښوم، دې اپشن ته به تاسې راسئ. کانال شما دې ته به تاسې راسئ، صحیح ده. دا به اوکې کړئ.
داسې مې کله اوکې کړ دلته به تاسو ته یوټیوب خلاص شي. صحیح ده. دلته به تاسو د یوټیوب سیټینګ وکوئ. دلته بیا به راسئ د کسټمایز باندې به اوکې وکړئ. دې خواته به په پنسل باندې اوکې وکړئ. کله چې مو پنسل اوکې وکړو دلته اوس راغی تاسو دلته لوګو هم ورکولی شئ، خپل عکس هم ورکولی شئ. دا پورته دې پنسل چې کلیک وکړئ دلته تاسو خپل نوم هم چینج کولی شئ. دلته موږ رحمت رحمتیار لیکلی وو، موږ اوس دلته لیکو رحمت الله اکاډمي چینل. صحیح ده. دلته موږ دغه لیکو رحمت الله اکاډمي چینل او دلته چې تاسو چې مثال څوک هلته ولیکئ په یوټیوب کې او د تاسې چینل ورته راشي. مثال دا چینل د څه شي په باره کې ده، دلته چې تاسې د ټکنالوژي په باره کې وي، د انګریزي په باره کې وي، دلته مو ولیکل سپوکن انګلیش کورس. صحیح ده. دلته مو لیکلی دی سپوکن انګلیش کورس. دا مې وکې کو دا کته دوه اپشن شته، دا به تاسې آن وي. صحیح ده. دا به خلاص ساتئ. بیا به تاسې راسئ دلته د موبایل سکرین ته. کله چې موبایل سکرین ته تاسې رالاستئ بیا به ولاړ شئ ګوګل ته. صحیح ده. تاسې سره هر کوم براوزر وي هغه ته به تاسې ولاړ شئ. صحیح ده. کله چې براوزر ته ولاړاست یا دلته پام ورته کوئ ملګرو، تاسې سره هر کوم براوزر وي هغه ته به تاسې ولاړ شئ. زه راځم دې براوزر ته. صحیح ده. مثال تاسو خوښه ده کوم دې کې خلاصول، کوم دې بل براوزر کې خلاصول. زه راځم د اول براوزر ته دا مخلاص کو. بیا به تاسو دلته راسئ یوټیوب ته. تاسو ته به داسې صفحه راشي. تاسو کله یوټیوب ته رالاستئ یوټیوب به تاسو ته خلاص شي. ځان صبر ورته کوو. بیا به تاسو راسئ دا سر 3 ډاټه نه کوي نو دې باندې به کلیک وکړئ. صحیح ده. په دې باندې چې مې کلیک وکړو دا به تاسو واړوي د کمپیوټر سایټ ته. دا چې مې کله د کمپیوټر سایټ ته تاسو واړول دا به کلیک وکړئ. صحیح ده. دا کمپیوټر سایټ ته دې باندې به تاسو اوکې کې دا خانه به تاسو ټیک مار کړئ. دا چې کله تاسو ټیک مار کړه دا صفحه به تاسو ته راشي. دا صفحه چې تاسو ته راغله ځان به صبر ورته وکړئ. د مو نیټ لږ سلو ده ملګرو وبښئ. دا صفحه چې کله تاسو ته راغله بیا به راسئ د لوګو باندې به کلیک وکړئ. صحیح ده. د کونج ته وړه لوګو ده دې به کلیک وکړئ. بیا به دا دوم ته چینل باندې کلیک وکړئ. چینل چې تاسو کله کلیک وکړو بیا به راسئ په دې کسټمایز چینل باندې به کلیک وکړئ. صحیح ده. تاسو به دلته یوټیوب سټوډیو ته بوځئ. کله چې تاسو د یوټیوب سټوډیو ته ولاړاستئ دلته به تاسو وریفای به هم کوئ او سیټینګ به هم پکې وکړئ. پیسو ته به برابر کوئ. ټوله طریقه تاسو ته ښیم. صحیح ده. تاسو څه رقم وریفای کېږي، څه رقم پیسو ته برابرېږي، د دغه شرایط څنګه دي. صحیح ده. دا ټوله طریقه اوس تاسو ته زه ښیم. صحیح ده. بیا به راسئ تاسو به دا نیکس کوئ. دا کوم تاسو کله نیکس کو دا صفحه به تاسو ته راشي. دا چې نیکس کو بیا به تاسو راشي دا کونج دغه سر کې د کونج کې دوه ګرارۍ نه دي، دا یوه ګرارۍ ده یوه بله نښه ده. په دې نښه باندې به تاسو کلیک وکړئ. زه تاسو ته لږ رانږدې کوم. صحیح ده. په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې دې باندې تاسو کلیک وکړ اوس به تاسو ته دا صفحه راشي. دغه څنګ ته که تاسو ګورئ دلته تاسو د هر ملک پیسې انتخابولی شئ ځان لپاره. که ډالر وي که یورو وي که هر شی وي هغه تاسو انتخابولی شئ. صحیح ده. بیا بل دې خواته راسئ څنګ ته. کله چې څنګ ته رالاستئ په چینل باندې به کلیک وکړئ. دا دوم اپشن باندې به کلیک وکړئ. دې چې تاسو کلیک وکړو دلته به تاسو راسئ. دلته به تاسو ملک انتخاب کړئ. صحیح ده. چې تاسو په کوم ملک کې اوسئ مثال به په هغه ملک کې تاسو دا پیسې دراخئ. صحیح ده. که تاسو په افغانستان کې یاستئ که په هر ملک کې یاستئ زه راځم دلته پاکستان انتخابوم. صحیح ده. هلته ما د امریکې ډالر ته انتخاب کړو، دلته ما پاکستان انتخاب کړو. د دوم اپشن شته دلته به تاسو ټیکس ورکړئ. چې تاسو چینل هلته څوک وږي او په سر کې ورته راشي. صحیح ده. مثال تاسو چینل څوک غواړئ چې تاسو ویډیو څوک غواړئ او هغه یې ووایي او تاسو ویډیو ورې په یوټیوب کې سر ته راشي. صحیح ده. دلته مو ورکو رحمت الله، دلته مو ورکو سپوکن انګلیش کورس دا مو ورکو. صحیح ده. دلته تاسو لس ټیکس ورکوئ. هر څومره چې ورکوئ هغه به تاسو دلته ورکوئ. دلته به تاسو ټیکس ورکوئ. صحیح ده. کله چې دلته تاسو ټیکس ورکړ دا چې بیا تاسو چینل څوک غواړئ او په سرچ کې ووږئ دا به ورته راځي اول ور. صحیح ده. دا ټیکس د دې لپاره دي. صحیح ده. باید هر سړی ورکړي. دې باندې مخکې ویډیو جوړه کړې وه په یوټیوب چینل کې. صحیح ده. هغه هم تاسو کتلی شئ. داسې مې کله تاسو اوکې کړ بیا به راسئ دا دوم اپشن ته. دا سروال نه ده. زه تاسو ته اوس ښیم. دې دوم اپشن ته به تاسو راسئ.
دې ته به تاسې راسئ. دلته چې کله تاسې رالاستئ دلته اوس تاسې ته چې دا چینل د ماشومانو لپاره ده، د غټانو لپاره ده، د چا لپاره ده، د غټو نه پر 1300 کلو پورته ده یا کته ده. دایمن ځوال انتخاب کوئ چې نه دا 1300 کلو نه پورته ده، صحیح ده. دا به تاسې انتخاب کوئ دایمن ځوال. دا نور ټول شرایط لیکل سوي دي. تاسې سبسکرایب ښکاروئ یا نه ښکاروئ هغه تاسې خپله خوښه ده. دا ټیک مار د ځینې لرې کړئ، صحیح ده. او رابسئ دریم آپشن ته وریفای ته. کله چې تاسې وریفای ته رالاستئ دلته به تاسې وریفای کړئ. دلته به تاسې راسئ وریفای ته، صحیح ده. زه تاسې ته ښیم دا وریفای ده، صحیح ده. دا وریفای ته به تاسې راسئ. کله چې تاسې وریفای ته رالاستئ دا به وریفای کړئ، صحیح ده. داسې وریفای کړو د شنه خط باندې به کلیک وکړئ. داسې مې کلیک وکړ تاسې دې ځنډ به صبر تاسې ورته وکړئ. زموږ نیټ لیک سلو ده، صحیح ده. داسې به اوس بیا به تاسو سره راسئ. دلته اوس تاسو ته میسیج راسي یا زنګ درته راسي، له هغه خوا تاسو ته نمبر در وښول سي کوډ. دا اول سر کې به تاسو ملک ورته انتخاب کوئ. پاکستان مو هلته مخکې انتخاب کړی ده، صحیح ده. دلته به تاسو خپل نمبر ورکوئ چې کوم نمبر یې وریفای کوئ هغه به تاسو دلته ورکوئ، صحیح ده. دلته زه رالم ما خپل نمبر ورکړو. بیا به تاسو راسئ دا به نیکس کوئ. دا شنه خطه نه ده دا به اوکې کوئ. دا به وریفای سي، صحیح ده. دلته اوس بیا دغه بعد به تاسو ته یو میسیج راسي کمپنۍ لخوا. تاسو دا چینل په خپله استعمالوئ یا بل څوک ته مثال دا شمارل تاسو سره شته یا نشته، صحیح ده. دلته به تاسو دې ځان انتظار ورته وکړئ. شپږ عدده کوډ به تاسو ته راسي هغه به ورکړئ، صحیح ده. د موږ ته کوډ راغی زه به یې دا کوډ ورکړم ملګرو. دلته ما کوډ ورکړو، صحیح ده. بیا به راسي دا به نیکس کوي. دې څنګ کې تاسو ورته ګورئ دلته موږ ته ولیکل چې تاسو چینل وریفای سو پیسو ته برابر سو، صحیح ده. اوس به تاسو راسئ بیرته به شاته په څوکه راووځئ دغ څنګ ته نښتې ته، صحیح ده. تاسو ته ښیم دغه به تاسو اوکې کړئ. داسې وریفای سو بیا به تاسو راسئ دا صفحه به بیرته لیدئ راکښته کړئ. تاسو به راسئ دا ډالر آپشن ته. دې ډالر آپشن ته نه ده دا به تاسو اوکې کړئ. داسې کله تاسو اوکې کړئ نو دلته اوس تاسو ته لیکلی دي تاسو به 4000 واچ ټایم په 4000 غنټې واچ ټایم به برابروئ. تاسو ویډیوګانې به چلیږي او دغه څنګه ته لیکلی تاسو به 1000 سبسکرایب پوره کوئ. بیا به تاسو چینل پیسو ته برابریږي. تاسو به بل چینل چې پیسې ایستلای شئ، صحیح ده. تاسو به راسئ په دې شنه خط باندې اوکې وکړئ. دا بیخ بیخته سي دا چینل وریفای سي دا رقم سي، صحیح ده. دا د چینل د یوټیوب چینل شرایط دا به تاسو خامخا پوره کوئ. که چا زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی زموږ چینل لازمي تر سره سبسکرایب کړئ او کوم ویډیو خوښه سوه نو ملګرو سره هم شیر کړئ. ډیره زبردست او خوندوره ویډیو ده. د یوټیوب په باره کې دا څو معلوماتو چې سیټینګ و د یوټیوب چینل په باره کې چې کوم معلومات و هغه مې ټول تاسو ته درکړو له ا تر ا پورې. د وریفای کېدو د هر څه په باره کې و. نور د خدای په امان ملګرو په دعاګانو کې مې یادوئ. که کوم ستونزه وه بیا میسیج